په خوست کې د زرغون خوست تر نامه لاندې د نیالګیو کینولو ملي او کلتوري جشن ترسره شو. د نیالګیو کینولو دغه ملي او کلتوري اشر د حکومتي چارواکو د ډیر شمیر ځوانانو او مشرانو په ګډون د نهم ځل لپاره د متون تپې پر سر ترتیب شوی و. په جوړو شوو مراسمو کې د خوست ښاروال قاري بسم الله بلال وویل چې سږنی کال به د خوست لپاره آباد او زرغون کال وي. د ښاغلي ښاروال په خبره نه یوازې د متون تپې پر سر بلکې د خوست ښار او مختلفو سیمو کې به د نیالګیو کینولو پروسه دوام ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله نن د کومه د زرغون خوست میله لمانځل کېږي. دا د نهم پړاو میله وه چې ولمانځل شوه. په ده کې اکثره د ولایتي اداري مسؤلین شتون لرلو. په دا کې داسې وښایي چې په زرګونو نیالګي لګېږي. د تېر کال په څېر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګي چې هغه د بېلې ونې دي دې نه نور مختلف دي. و انشاءالله یو دانه چې په دې تپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې اکثره ریاستونو ته موږ نیالګي ورکوو انشاءالله. نو دا کار به انشاءالله ښه رنګین کال وي چې زرغون خوست میله به ښه لمانځل کېږي انشاءالله. بلخوا د خوست اوسیدونکي خوښ دي چې په دا ډول ملي او ولسي جشنونو کې ګډون کوي. دوی وایي چې د نیالګیو کینول یوازې د حکومت او ښاروالۍ مسؤلیت نه دی بلکې د هیواد هر وګړی حق لري چې نیالګي کینوي او په ګډه ترې ساتنه هم وکړي. دا چې زرغون خوست میله ده نن ټول د ښاروالۍ کارمندان راجمع شوي دي. په ګډه به انشاءالله دغه نیالګي کینوو. خو د نیالګیو یوازې کینول مهم نه دی بلکې د نیالګیو ساتنه مهمه ده. باید هر سړی موږ سره په دا کې همکار شي چې موږ سره دا نیالګي وساتي. په خپل ټایم باید اوبه ورکړل سي تر څو دا نیالګي بې ځایه نه شي. دغه ټول د خوستیان او ځوانان راغلي دي. همدغه اشر یا همدغه د ونو کینولو نیالګي یا د زرغون میلې یو ډېر ښه ګام ده. نو یوازې ښاروالي او یا بل څوک په دې باید هغه نه کړو مسؤلیت نه ده. باید ټول خوستوال د خپل هیواد لپاره د خپلې خاورې لپاره د خپل شنې ساحې لپاره د خپلې ساحې د سرسبزۍ لپاره باید یوه ونه کینوي. دغې ونې ساتنه باید وکړي. دوه کاله کېږي چې دغه وظیفه مو اجرا کوو په خوست ولایت کې. نو متون تپې ته راغلي یو ماشاءالله موږ دلته دغه د هغه ونې ولېږولې د نرګس ونې. نو ټولو کارمندانو نه د خلکو نه مخیله دا ده چې موږ سره په خپل هغه کې کمک وکړي چې دغه ونې ولېږو د وطن ته خدمات وکړو. د وطن ته موږ پیدا شوي چې د وطن سره موږ مینه محبت ولرو. یاد ملي او کلتوري جشن په خوست کې د نهم ځل لپاره په داسې مهال ترسره کیږي چې تیر کال د وچکالیو سره مخ و او راتلونکي کال ته هم د خلکو اندېښنې زیاتې شوي وې چې ګواکې د بارانونو نشتون به د زرغون افغانستان لپاره هیلې مړاوې کړي. خو سږنی کال د سختو ورښتونو ملګری و.